زه ملامته یم او ګولې بس ته هېڅ مه وایه زه ملامته یم او ګولې بس ته هېڅ مه وایه ښه راته یاد و ستا پېزوان خو زما وس نه کېده مړه دا شعر خو بیا ووایه دا څومره نازک دی یار مننه زه ملامته یم او ګولې بس ته هېڅ مه وایه ښه راته یاد و ستا پېزوان خو زما وس نه کېده دا شعر مړه بیا ماته ووایه یار مننه جي شکریه زه ملامته یم او ګولې بس ته هېڅ مه وایه ښه راته یاد و ستا پېزوان خو زما وس نه کېده د مرګ نه پس راته معلومه شوه چې بلکل ټیک وه د مرګ نه پس راته معلومه شوه چې بلکل ټیک وه جنت یوازې خو په مونځ او په اودس نه کېده تا چې ناڅاپه شونډې پرانیستې او چوپ پاتې شوې تا چې ناڅاپه شونډې پرانیستې او چوپ پاتې شوې په خدای باور وکړه د زړه درزا مې هغه شان ده په غلا راغلی یم خیر دی نن دیدن فګاره په غلا راغلی یم خیر دی نن دیدن فګاره لږ مختصر وکړه د زړه درزا مې هغه شان ده ستړي مشي په خیر راغلی ملګرو ستاسو ادبي ملګری داود شاه درد یم او په معیار خپرونه کې در سره بالکل مخامخ یم د یو نوي ملګري سره د یو توان شاعر سره یقینا عمر له مو دغه یوه هڅه کړې ده چې ستاسو په خوښه باندې داسې شاعرانو لیدلي یو چې ادب ته سنجیده وي او ورسره ډېر معیاري لیک کوي په دغه لړۍ کې راغلی یو نن د شکیل احمد فګار صاحب دی دغه کلي ته د کلي دغه ښکلا او دغه مازدیګر غوښتل مو چې خپله ترې هم خوندونه واخلو د دوی د شاعرۍ نه او دغه فضا نه او دغه ماحول نه او په تاسو باندې هم دغه خوندونه وګورو او واورو ګرانه معیار خپرونه ده او کتونکي مو ویني ډېره مینه او هرکلی ومنئ مننه جي شکریه خوشحاله اوسئ چې تاسو دونه مصروفه وخت کې مونږ له ټایم وایستو دومره راغلی نو ستاسو شکریه ادا کوم ورور مننه کوم ستاسو هم فګار صاحب کتونکو سره خپل ځان معرفي کوي څوک یې د کوم ځای یې که څوک غواړي رابطه سره کوي یا شاعرینو ښه خبره د ځان ورسره معرفي کوي ورور مې زما دا تعارف دی چې شکیل احمد فګار مې نوم دی او ناګومان سره نږدې ګډې کریمداد کلي کې پاتې کېږم ها ډېره ښه ده ګرانه زبردست ګرانه لومبې درنه یو څو شعرونه کلام اورو جی درس یو نوی غزل دی چې نوی نه دی خیال لږ وخت وشو خو ستاسو لپاره نوی دی موږ ژوند وکړو که غم د ضرورت وکړو که څه وکړو موږ ژوند وکړو که غم د ضرورت وکړو که څه وکړو مین شو او که یار ته معذرت وکړو که څه وکړو ډېر ښه دی یار مننه جي موږ ژوند وکړو که غم د ضرورت وکړو که څه وکړو مین شو او که یار ته معذرت وکړو که څه وکړو په خپل وطن په خپل کور کې د بل په خوښه ژوند شو یار په خپل وطن په خپل کور کې د بل په خوښه ژوند شو حیران یو دې نظام نه بغاوت وکړو که څه وکړو څه د کمال بیت دی مننه جي یو د اور په بیه هر څه بل ستا ډېر فرمایشونه یو د اور په بیه هر څه بل ستا ډېر فرمایشونه موږ غم درله د خېټې مصیبت وکړو که څه وکړو یا دا شعر خو بیا ورو مننه جي ډېر ښه شعر دی یو د اور په بیه هر څه بل ستا ډېر فرمایشونه موږ غم درله د خېټې مصیبت وکړو که څه وکړو زما خاموشۍ خلک درنه ډېرې معنی اخلي زما خاموشۍ خلک درنه ډېرې معنی اخلي د هر سړي ته بیل بیل وضاحت وکړو که څه وکړو ډېر ښه دی یار څه د کمال شعر دی مننه جي ډېر ښه او دې رښتیا وینا خو رانه ټولې رښتې پرې کړي دې رښتیا وینا خو رانه ډېرې رښتې پرې کړي دروغ شروع کو نور منافقت وکړو که څه یار دا شعر راته بیا ووایه یار مننه دې رښتیا وینا خو رانه ټولې رښتې پرې کړي دروغ شروع کو نور منافقت وکړو که څه وکړو او چې مین پکې یو نشته لوی عذاب دلته راځي به چې مین پکې یو نشته لوی عذاب دلته راځي به فګاره د دې کلي نه هجرت وکړو که څه وکړو ډېر ښکلی دی فګار صاحب یار ما ته مو یو غزل را یاد کو او زه هم در سره شریکوم ستاسو د قافیې باندې ما هم لیکلی و شونډو ته زهر ورکه هسې محبت مه کوه شونډو ته زهر ورکه هسې محبت مه کوه چې د زړه وینه راکولی نه شي ست مه کوه چې د زړه وینه راکولی نه شي ست مه کوه
د څو ورځو نه پېټرولو ته قطار کې ولاړ د ملک باچا به دې ته وایي حکومت مه کوه د څو ورځو نه پېټرولو ته قطار کې ولاړ د ملک باچا به دې ته وایي حکومت مه کوه دا ستاسو د کافیو پسې ماته رایاد شو ډېر ښه کلام مو وی کلام چې کله په زړه کې ځای پیدا کړي نو بل انسان ته هم سره یاد شي بیا پکې بل شعر دی چې وطن زما دی سر پې ما ورکړې بیا ولې ځې وطن زما دی سر پې ما ورکړې بیا ولې ځې دا هواګانې به رنګینې شي هجرت مه کوه زبردست او نه دې تندې مات که او نه دې په خپل ځان وبخو نه دې تندې مات که او نه دې په خپل ځان وبخو سجدې به دې ته وایي مړه عبادت مه کوه نه دې تندې مات کو نه دې په خپل ځان وبخو سجدې به دې ته وایي مړه عبادت مه کوه او زه دې په هره روا هر ناروا پوهېږم شعر ووایه زه دې په هر ناروا پوهېږم مینه د زړه زړه ته لار وي وضاحت مه کوه زبردست زه دې په هر ناروا پوهېږم مینه د زړه ته لار وي وضاحت مه کوه مقتده پکې وي ته که مغروره یې ګلمخې نو په مخه دې ښه تک مغروره یې ګلمخې نو په مخه دې ښه درد د سوال مینه مې نه لګي مینت مه زبردست ډېره مننه ګرانه زه خو یم دغه لړۍ به مخکې بوځو نور هم راته څه ډالۍ کوي غزل مطلع دی بے سر ساکی جان دے بے سرور میں کددا بے سر ساکی جان دے بے سر ساکی جان دے بے سرور میں کددا یاران وزے چزو حسر انزور میں کددا ډیر من لگی چويش ته په خپل لاسو کو جمعات ته شیخ لور کو چويش ته په خپل لاسو کو جمعات ته شیخ لور کو بس ماته هم په سر سترګو منظور میں کددا ډیر خولي شعر دی من لگی ډیر الله او جانان استاد غیږ خپلول وس مې کم دی جانان استاد غیږ خپلول وس مې کم دی غټلې ما اله پړې رتوره مې کده دا صد کمال شعر دی یار بیا دا شعر بیا وایا واه جانان استاد غیږ خپلول وس مې کم دی غټلې ما اله پړې رتوره مې کده دا واه او ساقي د دې جنت ته تماشو بلا دی واخلم ساقي د دې جنت ته تماشو بلا دی واخلم علمان لکرندان دی لکه هوره مې کده ساقي د دې جنت ته تماشو بلا دی واخلم رندان لکه علمان دی لکه هوره مې کده زبردست او دا چې په هر جام کې ستا تصویر وینم فګاره دا چې په هر جام کې ستا تصویر وینم فګاره پیدا لکه چې ستا د مخ ته نوره مې کده یار ډېر ښکلی دی ګرانه بس مننه یې پیرزونې وکړئ چې لاړ شم بې نشې ته نه هم سرې سترګې راځمه قسم دی دا زما خړه پامپوره مې کده ده دا چې په کوم ځای کې موږ ناست یو دې ته موږ پامپوره وایو دې ته پامپوره وایو ډېر ښکلی او بیا وخت سره ډېر ښه او زما شاعري مزه هم داسې کوي شاعر هم داسې مزه کوي چې هغه د وخت او د زماني عکاسیو کی د دوران عکاسیو کی او پامپوره په تاسو باندې به ډېره ګرانه زما باندې ډېره ګرانه حقیقت دی ډېر ښه ګرانه که کلامونه در سره وي یا درته یاد وي نو بلکل موږ تاسو نه اورو د بل غزل مطلب چې دا نن چې ما باندې اعتبار د یو خاص نه کېدو دا نن چې ما باندې اعتبار د یو خاص نه کېدو یو وخت جون به بیل ما دغه کس نه کېدو دا نن چې ما باندې اعتبار د یو خاص نه کېدو یو وخت جون به بیل ما دغه کس نه کېدو او موبایل مې شو او زه ملامت یم او ګولې بس ته هېڅ مه وایه زه ملامت یم او ګولې بس ته هېڅ مه وایه ښه راته یاد و ستا پېزوان خو زما وس نه کېده مړه دا شعر خو بیا ووایه دا څومره نازک دی یار مننه زه ملامت یم او ګولې بس ته هېڅ مه وایه ښه راته یاد و ستا پېزوان خو زما وس نه کېده دا شعر مړه بیا ماته ووایه یار مننه شکریه زه ملامت یم او ګولې بس ته هېڅ مه وایه ښه راته یاد و ستا پېزوان خو زما وس نه کېده د مرګ نه پس راته معلومه شوه چې بلکل ټیک وه
د مرګ نه پس راته معلومه شوه چې بالکل ټیک وه جنت یوازې خو په مونځ او په اودس نه کېده. زه بار بار د خپل همکار نومان صاحب ته ګورم ما سره د کیمرې نه شاته ناست دی او هغه تاسو په دغه وینې هغه څومره اوچتېږي د یو شعر سره یار دا شعر بالکل هغې راته اشاره وکړه دوباره بیا ووایي. مننه جي. د مرګ نه پس راته معلومه شوه چې بالکل ټیک وه جنت یوازې خو په مونځ او په اودس نه کېده او تا که په کړس خندا د بام د سره نه وې کړې تا که په کړس خندا د بام د سره نه وې کړې داسې بېواره به مې زړه ګولې تس نس نه کېده. ډېر اعلی دی یار څه د کمال شعر دی. مننه جي. او ارمان چې زه یې په یارۍ بدګمان شوی نه وې ارمان چې زه یې په یارۍ بدګمان شوی نه وې پیګار به نن په لویه لار رانه په ترس نه کېده. ډېر اعلی دی یار څه د کمال شعر دی. ولې که مړ یم مخامخ خو درته پروت یم که نه ولې که مړ یم مخامخ خو درته پروت یم که نه د کټ په مات بازو مې کېنه بې وفا ولې شوې. ډېر د خپل کلام نه مې درته دغه یو شعر وویل ستاسو دې کلام کې دغه د مرګ هغه خبره د مړي قبر خبره وه پکې نو دا شعر مې تاسو ته ډالۍ کوو ګرانه یاره ماله خو ستاسو کلام زه خو یم چې دا کتونکي دې نور هم خوندونه واخلي نور را سره شریک. مننه جي. بل درته وایم چې زما په زړه کې نن خبرې وي بلا بلا وي او زما په زړه کې نن خبرې وي بلا بلا وي ډېرې درنې وي او ژورې وي بلا بلا وي او راته دې وکتل ماشوم زړه مې سلګۍ ونیوي راته دې وکتل ماشوم زړه مې سلګۍ ونیوي سترګې دې نه وي جادوګرې وي بلا بلا وي. ډېر ښکلی یار ډېر ښه شعر دی. راته دې وکتل ماشوم زړه مې سلګۍ ونیوي سترګې دې نه وي جادوګرې وي بلا بلا وي او اخر هم دا چې بې وجلو یې بس پرې نه ښودم اخر هم دا چې بې وجلو یې بس پرې نه ښودم راپسې ستا د غم لښکرې وي بلا بلا وي. ډېر ښه دی یار. مننه یې. ما چې به واورېدې په ما به ویښته نه غودرېده دا ستا ټپې وي که سندرې وي ډېر ښه دی. دا شعر خو بیا ووایه. مننه جي. ما چې به واورېدې په ما به ویښته نه غودرېده دا ستا ټپې وي که سندرې وي بلا بلا وي. ته پکې سمه ښاپېرۍ د کوهي کاف ښکارېدې نورې چې تا سره ملګرې وي بلا بلا وي. دا شعر هم ووایه. مننه جي. ته پکې سمه ښاپېرۍ د کوهي کاف ښکارېدې څومره چې تا سره ملګرې وي بلا بلا وي. او هند به زمونږ د شخصیت نه یریدل فګاره زمونږ د شخصیت نه یریدل فګاره زمونږ جامې به نه وي زغرې وي بلا بلا وي. ډېر ښکلی دی ډېر مننه. ډېر ښکلی شکیل احمد فګار صاحب. یقینا چې ما خو ستاسو د کلامونو نه سره د دې مازدیګر او ستاسو د کلي دغه رنګیني او بیا په تیره باندې دغه یخه نری هوا ډېر خوندونه واغستل. امید لرم چې د معیار کتونکو د معیار خپرونې باندې چې څومره مین دي هغوی به ترې هم خوندونه اخیستي وي. ستاسو ډېره مننه کوم چې خپل قیمتي وخت مو ماته راکړ. یاره به ستاسو د احسان بدل نشم ادا کولی دا به په ما باندې قرض وي. نه مننه. دا اشنا دی کې د احسان څه خبره نشته. دا زمونږ فرض دی او مونږ به تر تاسو او تر نورو ملګرو چې دغه شان په ادب کې سنجیده وي او دغه شان معیاري لیکي ځان رسوو تر اخیری دمه پورې زمونږ دغه خپرونې به جاري او ساري وي تر دې دمه ورکوي کوربه داود شاه درد او ما سره زما د معیار خپرونې چې کوم نن میلمه و شکیل احمد فګار او زما همکار نومان د مینې مرتضی صاحب ویم اجازت په خپلو دواګانو کې مونږ ټول یاد ساتئ د خپل ځان او د چاپېر چر ډېر زیات خیال وساتئ د الله په امان.